غزني کې د اوبو د کمښت د دوامداره ستونزو سره سره د اوبو د سرچینو د ښه والي او اغېزمن مدیریت لپاره هڅې لا هم روانې دي. د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د ټیلو یا د همغږۍ او اړیکو دفتر په همکارۍ د غزني زنخان ولسوالۍ کې 2 پروژې چې یو چیکډم د 14,000 متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري او یو کانال چې 410 متره اوږدوالی لري جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. مسؤلین د دغو پروژو د کیفیت په اړه ډاډ ورکوي او له خلکو څخه غواړي چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. نن یو چکډام چې ظرفیت د اوبو 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره ظرفیت لري او یو کانال چې په حدود 410 متر اوږدوالی لري د زنخان په ولسوالۍ کې د ټیلو مؤسسې په همکاري باندې توزیع شولو چې مجموعي بودیجه یې په حدود 9 میلیونه افغانۍ مصرف شوی. د کیفیت لپاره هم انشاءالله زموږ انجینران همدارنګه د مربوطه سکتور د ریاست زراعت د محترمو انجینرانو همدارنګه د اقتصاد ریاست او زموږ د تخنیکي ټیم په ګډه هڅه سره انشاءالله دلته موږ تخنیکي ټیم درلودی او هغوی وخت په وخت باندې له پروژې نه نظارت کاوه. نو انشاءالله د کار له کیفیت نه ډاډمن یو او انشاءالله خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله زموږ د پروژو کیفیت په لوړه کوالټي سره ده. د سیمې اوسیدونکي د دغه پروژو د پیل کېدو څخه خوښ دي او وایي چې دا پروژې د کرنې وضعیت د ښه والي او اوبو ته د لاسرسي په برخه کې اغېزمن تمامیږي. دوی همدارنګه د اوبو د مدیریت د سړکونو د جوړولو او د روغتیا په برخه کې د نورو پروژو د پیل کېدو غوښتنه هم کوي. مشکلات د اوبو مشکل لرو، د کلینیک مشکل لرو او د لارې مشکل لرو او د اوبو مشکل خو مطلب په کورو په کلي کې هم شته چې په کلي کې بله ورځ یو څه وریځ وله داسې کورونه ډېر وو د مقصد چکان اوبه یې نه درلود. په ولس کې دومره توان نشته، خلک مضاعفه دي د اقتصاد له وجې نه. نو له موږ سره چې څومره د تاسې همکارۍ په مجموع کې د ټول زنخان لپاره غوښتنه کوم چې وسم کې له موږ سره یې وکړئ. د یادونې وړ ده چې د زنخان ولسوالۍ د وچکالۍ پر وړاندې له زیانمنو سیمو څخه شمیرل کیږي او د همدې ډول پروژو پلي کېدل کولی شي د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند د ښه والي په برخه کې مهم رول ولوبوي.